انساني بلبوردونو یا هیومن بلبورد په اړه مو اورېدلي دي که نه؟ یعنې یو انسان په لاس کې اعلانات لري او مجبوره دی د سهار نه تر ماښامه ودرېږي او د دې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. معمولا دا اعلانات د چرس وي. ځینو هیوادونو کې چرس قانوني دي. ولې زه غواړم ستاسو نظر واورم یا موږ واقعا هیومن بلبورد یا انساني بلبوردونو ته ضرورت لرو او که نه؟ انساني ژوند ډېر مهم دی او د انسان وخت ډېر مهم دی. فکر وکړئ موږ د غلامۍ داسې یو مرحلې ته ورسیږو چې پکې یو انسان مجبوره یي په سړک ودرېږي او یو اعلان یې په لاس کې د دې د خاطره چې هیومن بلبورد دی، د دې د خاطره چې انسان دی، خلک ورګوري او د دو اعلانات کتل کېږي. پوهېږم اما د دې خلکو په لیدلو خارج کې زه واقعا خفه شوم.